نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دې وکړي چې ټول خوندي او خلګانې جوړې روغې د خپل فامیل او بهترین ایمان سره وي. به موږ انشاءالله د استغفار لسم پارت وایو. د همیشه پر کم موږ بنن بیا د خپل د دعا یعنی استغفار د شروع کولو څخه مخکې یو څو خبرې وکړو، یعنی یو څو سوالونه به وکړو. نو اوله خبره دا ده چې په قرآن او سنتو کې شیطان ته ولې دشمن ویل شوی دی، یعنی هغه داسې کم کار کړی وو چې هغه ته په قرآن کریم کې دشمن ویل شوی دی، او یعنی یو وار نه بار بار یعنی هر ځای راغلی دی او ډېر راغلی دی چې شیطان زموږ ښکاره دشمن دی، یعنی د هغه زموږ سره څه دشمني ده، یعنی هغه ته زموږ دشمن ولې ویل شوی دی. اوله خبره دا چې شیطان نه غواړي چې زموږ تعلق د الله تعالی سره مضبوطه سي، موږ الله تعالی ته نږدې سو. شیطان دا نه غواړي، او نه هم شیطان دا غواړي چې موږ داسې کوم کار وکړو چې هغه الله تعالی زموږ څخه خوشاله کی، یعنی هغه زموږ کار الله تعالی خوشاله سي زموږ څخه او زموږ څخه راضي سي. یعنی شیطان داسې نه غواړي چې موږ یعنی ښه کار وکړو چې موږ الله تعالی خوشاله او راضي کو، او نه هم شیطان دا غواړي چې موږ قرآن او سنتو ته نږدې سو، یعنی موږ د قرآن او د سنت پیروي وکړو. نو دا شیطان نه غواړي. نو د شیطان تر ټولو غټه دشمني زموږ سره دغه ده چې شیطان نه غواړي چې موږ الله تعالی ته نږدې سو، او نه هم شیطان غواړي چې موږ په سنت او د قرآن په طریقه روان سو، یعنی موږ ځانونه قرآن او سنتو ته نږدې کو. نو د دې دپاره زموږ سره باید د پروټیکشن پلاین یعنی د ځان ساتلو پلاین هم باید زموږ سره وي، یعنی چې موږ د شیطان په خوله ونه کو، موږ شیطان خطا نه باسي او موږ ځانونه د شیطان څخه وساتو. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ سره شیطان 24 ساعته دی، یعنی هغه 24 ساعته په موږ باندې حمله کوي چې موږ خراب لارې ته ولاړ سو. نو د دې دپاره خو زموږ سره هم باید یو پلاین نه چې موږ د شیطان څخه ځانونه وساتو، موږ شیطان د شر څخه ځان وساتو، موږ د غلطي لارې څخه ځان وساتو، موږ باید ځانونه وسیدې لارې ته راولو. نو موږ باید څه وکړو؟ نو موږ به د شیطان د دشمنی څخه ځانونه څنګه بچاو کوو، څنګه به موږ خپل ځانونه د شیطان د دشمنی څخه ساتو. نو د دې دپاره به موږ دعاګانې به کوو، د سهار ماښام دعاګانې به وایو، د قرآن کریم تلاوت به کوو، لمونځ به کوو، یعنی خاص او افضل کار چې دی هغه لمونځ دی، ځکه چې موږ په لمونځ کې سجدې کوو او د شیطان دا سجدې کول نه دی خوښ، او ښه عملونه به کوو او ښه لیکچرز به موږ اورو، یعنی کله چې موږ ته شیطان وسوسه راواچي نو موږ به ښه لیکچرز اورو او موږ به اعوذ بالله وایو. نو په دې سره به شیطان په موږ باندې قابو نشي کېدلی. او نن چې موږ دا دعا وایو، دا دعا موږ د شیطان څخه لري کوي، یعنی کله چې موږ دا دعا وایو نو شیطان به همیشه زموږ څخه لري وي. او همدارکه موږ به آیت کرسی هم ډېره وایو په ځان باندې، او سوره بقره به هم وایو، او د سوره البقره په 288 آیات کې راغلی دی تاسې د مفلسۍ څخه بیروي او تاسې ته هغه د شرمناک عمل یعنی لاره طریقه درشوي، هغه تاسې ته اختیار کوي چې دا کار وکړي، یعنی هغه تاسې ته وسوسې درچي د غلطو کارو غلط عملو. لیکن الله تعالی وایي تاسې ته خپل د بخشش او خپل د فضل امید درکړی دی، یعنی هغه تاسې ته دا امید درکړي تاسې زما څخه بخښنه وغواړئ زه به تاسې وبخښم، او د الله تعالی فضل به په تاسې باندې، یعنی الله تعالی ډېر پراخ لاس دی، پراخ دست او ډېر دانا دی. د مفلسۍ څخه یې مطلب دا دی چې یعنی تاسې د الله تعالی په لاره کې تاسې د خرچه مکوئ، تاسې خیرات مکوئ، تاسې صدقه مکوئ، تاسې بس خپل ضرورت پوره کوئ، خپل خواهشات پوره کوئ، او هر څه چې تاسې خوښ دي تاسې هغه لاس ته راوړئ، تاسې هغه حاصلوئ. یعنی مثلا چې موږ کله وایو چې زه به 100 افغانۍ یا 1000 افغانۍ، یعنی هر څوی چې موږ مثال واخو چې موږ به 2 افغانۍ موږ به صدقه کوو، موږ به خیرات کوو یا دونه زکات کوو، نه بس فورا سمدستي دا شیطان بس موږ په زړه کې وسوسه واچوي چې دونه خرچې سمانه دونه خرچې کوي، هغه د اختر روان دی، د اختر خرچې دي، او یا هم روژه را روانه ده، روژه مات دی، پیشلمۍ دی، یعنی دا روژه مات کول دا هم یو صدقه ده چې څوک راسي وی خوري چاته واستو، یعنی دا هم ټول په صدقه کې راځي. موږ شیطان دا رقم وسوسه اچي، نه بس مطلب بعض وخت موږ داسې چې رښتیا هم دا خو داسې دی، نو بیا موږ د 100
څخه موږ 50 ته راشي، زه خیر 50 به وکم، یو څه بچت به وکم، لیکن بعضې وخت هغه 50 موږ ونه کړو. یعنی څه موږ ته ټول چې دی یعنی شیطان دغه موږ په زړونو کې دا وسوسې شیطان راچي، یعنی شیطان زموږ په زړونو کې دا بخیلی راچي نه چې یعنی که کم سي نو لږ به سي، ختم به سي، نو هغه وایي چې بس دغونه دي دغونه یې پرېږده. یعنی هغه موږ دا ښه کارو کولو ته هغه موږ نه پرېږدي چې موږ الله تعالی ته نږدې سو، یعنی هغه موږ ته همیشه داسې وسوسې راچي. او بل دا چې هغه موږ ته غلط یعنی دا خراب شان هغه موږ ته ډېر ښایسته ښکاره کوي، لکه په دغه آیات کې چې راغلی دی چې یأمرکم بالفحشاء، یعنی هغه موږ ته دغه غلط کارونه دغه فحش کارونه هغه موږ ته ډېر ښه او ډېر ښایسته راښکاره کوي. یعنی بیا زموږ دپاره دا غلط او دا خراب کارونه بیا ډېر اسانه سي چې داسې وسوسه کله موږ ته شیطان راواچي. ګورئ دلته چې دغه د فحشا دغه د فحش لفظ راغلی دی، یعنی دا چې دا په زناکاري کې راځي، یعنی دا لفظ چې دی زناکار ته راځي. لیکن که الحمدلله مطلب موږ تاسو ټول ځانونه د دې کارو څخه ساتلی دي، نو بیا موږ ته د شیطان داسې وسوسه راچي، موږ ته بیا هغه داسې کار راښیي چې یعنی هغه هم په بې حیایي کې راځي، لکه هغه وایي نامحرم ته کتل، هغه باندې نظر لګول، او یا دا چې په اخبارو کې خبرو کې او یا هم داسې په چینلز کې لکه ټي وي ډراماز کله موږ یو څوک وینو او بیا موږ هغه تعریف وکړو، د هغه صفت وکړو، څونه ښایسته دی، څنګه سټایلیش دی، څنګه هینډسم دی، یعنی دا ټول په فحش کې راځي، دا ټول د بې حیایي کارونه دي. یعنی دا هم د بې حیایي کار دی، دا هم د فحش کار دی، یعنی دا ډېر ګناه ده نه، یعنی د یو مؤمنې نجلۍ دپاره یا ښځې دپاره یعنی هغې دپاره دا لازمه نه دی، هغې دپاره دا ښه نه دی چې هغه د نامحرم صفت وکړي. لیکن بیا شیطان زموږ دپاره دا کار څومره اسانه کړي، یعنی دا کارونه بیخي موږ ته په ګناه کې نه راځي، یعنی موږ هېڅ داسې فکر نه کوو چې دا به ګناه لري. نو بیا تاسې پوهیږئ مطلب داسې کار، داسې فکر کول، داسې سوچ کول، داسې د نامحرم تعریف کول، یعنی دا ټول چې کیږي دا بیا دا زموږ په زړونو کې زموږ په داخل کې چې کوم ایمان دی دا زموږ په ایمان کې دا کمزوري راولي، دا زموږ ایمان چې دی دا کمزوري کوي، دا شان، دا خبرې، داسې فکر کول، داسې نظر کول، دا ټول چې دی دا زموږ ایمان کمزوري کوي. نو زموږ دغه دعا ده د الله تعالی څخه چې الله تعالی دې همیشه زموږ ایمان مضبوطه او قایمه کړي، الله تعالی دې موږ د داسې فکرونو، د داسې نظرونو او داسې سوچونو څخه وساتي. امین یا رب العالمین. او بل خبره ده خپل د ژبې یعنی خپل د خبرو حفاظت کول، یعنی دغه هر کم خبرې چې موږ کوو، موږ چې د خولې څخه هر کم الفاظ را باسو، دا ټول په بې حیایي کې راځي. یعنی اول دا چې زموږ الفاظ به مناسب وي، او بل به موږ دې خبرې ته هم فکر کوو چې دا زموږ دا خبره خو به په درواغو کې نه راځي، او آیا زما دا خبره خو په غیبت نه، یعنی زما په دا خبرې کې خو په غیبت نه راځي، دا خو به یو بهتان نه، یعنی په چا پسې درواغ تړل، بهتان لګول، او یا خو به د زما په خبرو کې بدګماني نه. یعنی موږ ټول تاسې باید خپل د خبرو ته فکر وکړو، خپل خبرو ته توجه وکړو. نو داسې خبرې کول هم د شیطان ډېرې خوښې دي، لکه په چا باندې بهتان لګول، په چا باندې مطلب د چا په باره کې بدګماني کول، خرابې خبرې راایستل، دا ټول د شیطان کار دی نه، یعنی دا ټول شیطان په دې کارو باندې خوشحاله کیږي. نو موږ به همیشه خپل د خبرو او خپل د ژبې حفاظت کوو، او موږ به د خپل ژبه یعنی د خپل خبرې د غیبت څخه، د بهتان څخه، د بدګماني څخه او درواغو څخه به لرې ساتو، او د شکنځلو کولو څخه به موږ ځانونه ساتو. یعنی بعضې داسې انسانان سته چې بیخي د هغو دغه شکنځل کول تکیه کلام جوړ شوی دی، یعنی د هغو بیخي عادت جوړ شوی دغه شکنځل کول، په هرې خبرې کې شکنځل کول، په هر مسخره کې، هر شي کې، یعنی دا بیخي د هغو تکیه کلام د هغو عادت جوړ شوی دی، په هرې خبرې کې دا شکنځل کول. نو موږ به د دې ټول شانو څخه ځانونه ساتو. یعنی اول دا چې دا ټول شان زموږ په عمل نامه کې راځي، او بیا بل دومره خبره دا چې په دې کارو باندې شیطان ډېر خوشحاله کیږي. نو اوس خو موږ دا وویل چې موږ ته شیطان وسوسه راچي، هغه موږ په غلط فکرونو، غلط سوچونو کې مبتلا کوي. لیکن ګوره په دې آیات کې برته راغلی دی چې الله تعالی یعنی موږ ته د دې خبرې امید راکړی دی چې یعنی زه به تاسې وبخښم او زه په تاسې باندې خپل فضل وکم. یعنی که موږ دغه د الله په لاره کې خرچ وکړو، یعنی قرباني وکړو، صدقه وکړو، یعنی الله تعالی به موږ وبخښي. او که موږ د شیطان د دغه شر څخه ځان وساتو، د بې حیایي خبرو څخه، د بې حیایي کارو څخه ځان
ایمان وساتو نو الله تعالی به خپل فضل وکي په موږ باندې. نو موږ به د الله تعالی لار انتخابو، موږ به د الله تعالی په لارې ځو، په ښه لارې باندې به ځو، ځکه چې الله تعالی یې بېشکه الله تعالی ډېر پراخلاصي او ډېر دانا دی. نو الله تعالی به تاسې ته ډېرې ښه لارې دروښي، ډېر ښه طریقې به دروښي، یعنی تاسې به خپل خواهشات کابو کړئ او په ډېرو ښه لارو او ښه کارونو کې به ځانونه مصروفه کړئ انشاءالله. او بل خبره ده چې شیطان موږ په لمونځ کې ډېر په عذابه کوي، موږ ډېر پریشانه کوي، موږ ته په لمونځ کې ډېر وسوسې راچوي او په دې باره کې په قرآن کریم کې هم راغلي دي. نو په سوره المائده کې راغلي دي چې شیطان خو دغه غواړي چې هغه یعنی د شرابو په ذریعه دا ستاسې ترمنځ د تعلقات چې دي، د رشته داري چې د دوستي هر شی چې ده، یعنی ستاسو د دواړو په زړونو کې هغه بدګماني دراچي، هغه وسوسې دراچي، یو د بل په باره کې غلط فکر، منفي خبرې، بهتان لګول، دا ټول څه په زړه کې دراچي. یعنی نه یوازې دا چې هغه دغه ستاسو مابینځ دغه رشته خرابوي، بلکې یعنی هغه تاسې د الله تعالی د ذکر اذکار څخه هم لري کوي، یعنی د لمونځ څخه مو لري کوي چې لمونځونه مه کوئ او د قرآن کریم تلاوت څخه هغه تاسې لري کوي. یعنی ګورئ موږ دپاره فکر کول پکار چې یعنی شیطان هیڅ لاره نه پرېږدي چې هغه کې دي یعنی هغه موږ په غلطه لاره بونځي. یعنی شیطان دغه کوشش کوي چې موږ په غلط لاره بوځي، موږ د الله تعالی څخه لري کوي. او بل دا چې ګورئ یعنی شیطان په هر معامله کې هغه مداخلت کوي، یعنی زموږ په هر معامله کې هغه مداخلت کوي، که زموږ عبادت دي، که زموږ فکرونه، که زموږ سوچونه، یعنی په هر شي کې هغه مداخلت کوي. لکه ګوري بعض وخت یعنی ډېر کوچنی خبره څخه ډېره غټه خبره جوړه سي. لکه چې موږ یو مثال واخلو، لکه استاذه چې ویلې وه چې مثلا موږ په مجلس کې ناستې مجلس کو یا موږ ډوډۍ خوړلو په ټایم باندې یعنی کوچنی خبره راپورته سي، نو دا کوچنی خبره شیطان او انسان ته بیخي ډېره غټه کې ډېر وسوسې ورواچي، نه یعنی انسان په دماغ باندې دا خبره ډېره بده ولګي، نو بیا یعنی د کوچنی خبرې څخه څونه غټه خبره جوړه سي، څونه دلایل راسي، څونه مسلې راسي، څونه خبرې بحث، یعنی هر شی پشکې راسي، دا ټول شیطان کار دی. یعنی بیا ګوره دا کوچنی خبره څخه څونه غټه خبره جوړه سي، په دې کې خفګان راسي، د چا زړونه ازار سي، دا ټول شیطان کارونه دي. او بیا ګوري موږ ټول همیشه دا وایي چې کاش کې موږ یا مطلب پلاني دا باس نه وای شروع کړی، دا ټاپک نه وای راخیستلی، کاش دا خبره دونه نه وای غټه سوې. یعنی موږ هغه ټایم په ځان باندې نه پوهیږو نه، لیکن د کوچني خبره څخه ډېره غټه خبره جوړه سي. لیکن شیطان خو د داسې موقع په تلاش کې وي، یعنی هغه همیشه غواړي چې داسې موقع لاسته راوړي، د داسې موقع څخه هغه استفاده وکړي. او په سوره النساء کې راغلي دي چې یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا، یعنی هغه د خلکو سره وعده کوي، هغه ته امیدونه ورکوي، لیکن د شیطان ټول وعدې چې دي هغه د فریب، چل او درواغو څخه یعنی بل هیڅ شی نه دی. نو ګوري هر څونه ژر چې تاسې د شیطان دغه فریب، چل یعنی هغه تاسې ته معلوم سي، تاسې ځان ته معلوم کړئ، نو ډېر ژر به تاسې انشاءالله د عبادت په خوند باندې پوه سئ. او بل ګوري دا د خاوند او د مېرمنې چې دا کوم رشته، کوم تعلق دی، یعنی په دې کې هم د شیطان بیخي ډېر مداخلت دی. یعنی شیطان د دوی په دا رشته کې، د دوی په تعلق کې بیخي ډېر مداخلت کوي. او ابو امامه ویلي دي چې کله دا خانمه یعنی دا ښځه د خپل ځای بستره سمه کړي، نو بیا شیطان پر هغه باندې ډبرې، خاشه او یا داسې نور شان واچي چې دغه سړی خپل په ښځې باندې غصه وکړي، په هغې باندې درد وکړي، چې کله دا شان دغه سړی په دغه بستر په دا بیډ باندې وویني او هغه غصه وکړي، یعنی دا ټول د شیطان کارونه دي. یعنی دا د ښځې او د خاوند رشته چې ده، یعنی دا ډېره مضبوطه، یعنی دا ډېره ښه رشته، نو شیطان همیشه په دې کې مداخلت کوي، یعنی هغه د دوی مطلب د خاوند په زړه کې دا وسوسه ورچي چې باید دا په بیډ باندې نه وای، دا ولته پراته ولسته کړي نه دي. یعنی همیشه دا کوشش کوي چې دوی دواړه یعنی جنگ وکړي، جګړه وکړي او بیا دوی بیده سي. یعنی د ښځې او د خاوند دا تعلق، دا رشته چې ده، دا خو شیطان بیخي ټارګټ کړی ده. یعنی تر ټولو ډېر وخت دغه ښځه او خاوند یعنی یو د بل سره تیروي، یعنی هر څونه قریبي دا نږدې رشته چې وي، نو شیطان همیشه کوشش کوي چې د دوی په زړونو کې څه نه څه بدګماني راولي او دوی په جنگ یعنی دغه جنجال سره واچي. نو بیا همیشه په
په داسې کارو سره بیا په دا کورونو کې جنگ جنجال جګړې او د بدګماني د پریشانی بیا ډېره وي. نو د دې ټولو د پریشانی او جنگ جنجال د لرې کولو د پاره به تاسې اول د سهار او ماښام دغه ذکر او اذکار به ډېر کوئ. یعنی تاسې به د دې پابندي کوئ، تاسې به دا ټینګوي انشاءالله. او په دې باره کې بیخي ډېر حدیثونه هم راغلي دي، لکه په دا یو حدیث کې چې راغلي دي چې ابن عثیمین رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د سهار او ماښام اذکار تحفظ او یا هم د جوج او ماجوج دیوال څخه ډېر مضبوطه دي. یعنی په دې شرط چې دغه ویونکی یې ښه په شعور سره یعنی ښه په دقت سره ووایي. یعنی که تاسې دا د سهار او ماښام دعاګانې ښه په شعور سره ووایاست، نو تاسې به د ځان دپاره وای داسې دیوال قایمه کړئ چې د جوج او ماجوج د دیوال څخه به هم مضبوط وي چې ذوالقرنین جوړ کړی وو. او بل داسې بعضې شیان به تاسې خپل په ژوند کې عملي کوئ. یعنی تاسې به دا خپل عمل جوړوئ، تاسې به دا خپل عادت جوړوئ د دعاو سره چې شیطان ناراض وکړو. یعنی د شیطان ناراضګي هم ضروري ده زموږ دپاره چې موږ به شیطان ناراضه کوو. لکه مثلا د هر کار د کولو څخه مخکې یعنی د شروع کولو څخه مخکې به موږ بسم الله وایو چې په دې سره شیطان ناراضه کیږي. یعنی هغه د بسم الله ویل نه د خوښه. یعنی هر کله چې تاسې یا خپل فون راخی دا چلانه کوي او یا هم خپل کمپیوټر، نه په دې سره بلا هم تاسې بسم الله وایاست. او د هر دغه ټایپینګ څخه یعنی د هر نوشته کولو څخه مخکې به تاسې بسم الله وایاست. یعنی په هر آغاز کې باید تاسې بسم الله ووایاست، نور به انشاءالله الله خیر کې. او بل دی هر شی یعنی هر کار لکه مثلا ډوډۍ خوړل اوبه څښل به تاسې په راسته لاس سره کوئ. یعنی هر کار په راسته لاس کولو سره کوئ. یعنی مثلا که تاسې کالي اغوندئ نو اول راسته لاس یعنی باندې کمیس واغوندئ. که تاسې بوټونه په پښو کوئ نو اول دغه راسته پښه باندې وکئ، یعنی په اول راسته پښه باندې بوټ واغوندئ. او بل که تاسې یعنی یو چاته د ډوډۍ یو شی ور اړوئ ورته تاسې په راسته لاس سره ور واړوئ. او که تاسې هر شی ځان لپاره اخلئ تاسې په راسته لاس سره راخلئ. نو هر کار په راسته لاس کولو سره عادت کړئ. یعنی کوشش وکړئ چې هر کار په راسته لاس کولو سره وکړي. او دریم دا چې دا د مغرب یعنی د ماښام په وخت کې د کور څخه مه وځئ. یعنی یا د ماښام څخه مخکې د کور څخه ووځئ هر کار چې مو یې وکړي، او یا هم د ماښام بعد یعنی د ماخوستن په ټایم کې هم وتل پروا نه کوي. خو دغه د ماښام په ټایم کې به تاسې وای د کور څخه نه وځئ. او داسې هم ویل سوي دي چې په دې وخت کې به تاسې کوچنیان هم د کور څخه نه باسئ. او بل دی د شیطان د مجلس څخه ځانونه ساتل، ځانونه بچ کول. یعنی شیطان کوم مجلس دی، هر هغه مجلس، هر هغه پارټي، یعنی هر شی چې پاغه کې یعنی تاسې الله تعالی هیر کی، نو هغه ټول ځایونو څخه تاسې ډډه وکړئ. د هغه ځایو څخه تاسې ځانونه منع کړئ، هغه ځایو ته تاسې مه ځئ. داسې ټول مجلسونه چې دي دا ټول د شیطان مجلس دی چې په هغه ځای کې په هغه ځایو کې تاسې څخه الله تعالی هیر سي. او بل دا چې کچیر تاسې ته غصه درسي نو تاسې بس فوراً په هغه ځای باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایاست. یعنی داسې بعضې ډېر خلک سته چې یعنی هغه دغه د ماښام ډېر مجلس یې خوښ دي، نه د ماښام مجلسونه کوي. یعنی داسې ډېر انسانان سته چې هغه په دغه روژه مات په وخت باندې هم دوی د مجلسونه کوي. یعنی دوی مجلس کوي، روژه مات ښه په خوند وکړي، بیا وروسته یعنی ډېر ناوخته دوی لمونځ کوي. لکه څنګه چې استاذه وویل چې یعنی ما خپل دا عادت جوړ کړی دی چې زه اول روژه مات په خورما باندې کوم. زه خپل روژه په خورما باندې ماته کوم، نو زه اول لمونځ کوم. یعنی د ټول تر مخه چې دی یعنی لمونځ ضروري دی. یعنی موږ اول باید لمونځ ته وخت ورکو. وای چې کله زه لمونځ وکم بیا زه روژه مات کوم. او بیا هم دا استاذه ویلي وه یعنی که بیا چیرې تاسې وایي چې نه موږ اول روژه مات کو، نو بیا صحیح ده. تاسې خپل د ځان لپاره ټایم وټاکئ. یعنی تاسې داسې ټایم انتخاب کړئ، تاسې ځان لپاره الارم سیټ کړئ. یعنی تاسې به وایي چې اذان وسو نو اوس زه روژه مات کوم، 10 منټه باندې زه خپل ډوډۍ خورم، روژه مات به کوم او بیا به زه لمونځ کوم. یعنی د هر شي دپاره تاسې ځانو دپاره یو وخت وټاکئ، ټایم وټاکئ. یعنی هر څونه چې وایي لمونځ ژر وسي هغوند ثواب لري، هغوند ښه دی. یعنی چې تاسې دا روژه مات کوئ، د روژه مات په وخت باندې د ماښام تر مخه باید تاسې یعنی په اوداسه باندې یا چې کله تاسې روژه مات وکړئ نو تاسې باید اودسونه یې تاسې به سمدستي لمونځونه کوئ.
او بل دی د شیطانی اثراتو څخه د ځان حفاظت کول، یعنی د ځان د حفاظت کولو قدم اخیستل. هغه به څنګه نو اول دی د الله تعالی سره تعلق مضبوطه کول، لکه د لمونځونو پابندي په لمونځ باندې قایمه کېدل. او بل دی یعنی که تاسو ته بیخي ډېر وسوسې راځي، یعنی تاسو ته شیطان ډېر وسوسې اچوي، نو تاسو همیشه په اوداسه باندې اوسئ. او بل همدارقم د الله تعالی د ذکر او اذکارو پابندي کول، یعنی د الله تعالی د ذکر او اذکار ټینګول، یعنی همیشه ویل. او بل دی د شیطان مخالفت کول، یعنی لکه موږ چې مخکې ویل چې هر کار چې موږ کوو موږ به بسم الله وایو او موږ به سجده کوو، یعنی دا د شیطان مخالفت دی چې شیطان نه بسم الله ویل خوښوي او نه هم سجده کول خوښوي. او په دې سره شیطان هم ډېر جاړي چې کله موږ بسم الله وایو او کله چې موږ سجده کوو. او بل راغلی دی چې دا جادو کول دا هم د شیطان کار دی، یعنی که موږ ځانونه د ټولو شانو څخه وساتو، د خراب شانو څخه وساتو، نو موږ به ان شاء الله د جادو څخه هم وساتل سو. او بل دی په دوامدار ډول سره صدقه کول. ابن بریده د خپل پلار څخه روایت کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله مسلمان بنده د خپل صدقه کولو د پاره وځي، نو هغه د 80 شیطانانو زامې ماتوي او بیا صدقه کوي. یعنی دا دون ښه عمل دی دا صدقه کول چې دا شیطان کمزوري کوي، یعنی شیطان کمزوري چې د هغه په صدقه کولو کې ده. ګوره دلته ویل شوی دی چې کله یو مسلمان بنده د خپل صدقه کولو د پاره د کور څخه وځي، نو هغه د 80 شیطانانو د غزامه نه، دا مطلب د خله کې چې دا د غشو زامه دغه ورماتي ورته او بیا دیزي صدقه کوي. او دا د نن چې کوم استغفار دی دا د ماښام یعنی د خوب څخه د مخه دا اذکار دی، یعنی دا هم د شپې په اذکار کې شامل دی. دا ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د مخه کول، دا ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب څخه د مخه کول. او هغه کم استغفار دی؟ اللهم اغفر لي ذنبي وخساء شیطانی وفك رهاني واجعلني في الندي الاعلى. نو د دې دعا ترجمه ده چې یا الله زما ګناهونه وبخښه، زما شیطان ذلیل کې، زما قید د اور څخه خلاص کې، او ما اعلی او د ارفع مجلس همنشین کې، یعنی ملائکه، انبیاء او صلحاو په مجلس کې ما شامل کې. امین ثم امین. او په دې باره کې یو حدیث هم راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې یعنی خپل بستر ته خپل ځای ته تللی، نو د به تر مخه دا دعا ویله: بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسي شیطانی وفك رهاني واجعلني في الندي اعلى. یعنی تاسو دا بسم الله وضعت جنبي دا هم تاسو اضافه کولای شئ په دې دعا کې. او دلته یو بل روایت هم راغلی دی چې حضرت زهیر انماری رضی الله عنه فرمایلی دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بستر ته راتلی، نو فرمایل به چې اللهم اغفر لي واخسا الشیطانی وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي اعلى. نو د دې معنا ده چې الله زما او ګناهونه وبخښه، ما وبخښه، زما څخه شیطان لري کې او زما د نفس څخه اور آزاد کې، یعنی اور لري کې، او زما میزان هغه دروند کې، او ما په اعلی مجلس والاو کې شامل کې. نو د دې دعا 3 کیورډز دي. اول دی اخسا الشیطانی، یعنی زما شیطان لري کې، زما څخه شیطان لري کې. نو د دې مطلب دی چې زما شیطان کمزوري کې، یعنی ماته دا راوښوي چې زه خپل شیطان کنټرول کم، یعنی ماته د دې په هرا کې، یعنی زما شیطان دونه کمزوره کې په ما باندې چې زه په هغه باندې غلبه وکم، یعنی زه په هغه باندې قوي سم او شیطان په ما باندې هیڅ رقم حمله ونه کې. او بل دی فک ریحانی چې یعنی زما قید د اور څخه خلاص کې. نو د دې مطلب دی یعنی کچيري شیطان یعنی پاغه په ما باندې زور ورسوي، د شیطان د وجې څخه ما داسې غلط کار کړی، ما ګناه کړی، ما ظلم کړی، نو یا الله ته دا راوبخشي، یعنی ما د دې څخه آزاد کې، یعنی چې شیطان زه قید کړی خپل په داخل کې، نو ما د دغه. نو دلته موږ داسې هم ویلای شو چې ما د شیطان د قید څخه آزاد کې، یعنی که شیطان زه په کوم کارونو کې زه
قید کړی یم په ګناهونو کې، نو ما د شیطان د دغه قید څخه آزاد کې او ماته ایمانی طاقت راکې. او بل دی الندیه اعلی، یعنی دا هم یو ډیره ښایسته دعا ده. یعنی که چیرې انسان د شیطان څخه ځان ساتل غواړي او په کومو ګناهونو کې چې دی اخته دی دا ګناهونه دی کوي او دی غواړي چې دغه ګناهونو څخه ځان وساتي، ځان ورڅخه راوباسي، نو ګوري تاسې غور وکړي چې دا دعا د خوب څخه د مخه دعا ده. یعنی کله چې یو انسان بیده سي، یعنی هغه د مرګ په حالات کې وي، نو ګوري دا دعا ده چې اللهم اغفر لی ذنبی واخسأ الشیطانی، یعنی یا الله ما وبخښه او زما څخه شیطان لري کړي. یعنی که چیرې دا نن شپه زما اخري د ژوند، یعنی داسې نسي چې شیطان زما په زړه کې وسوسې راواچي او د زما د ژوند اخري شپه چې سي او په دې شپه داسې نسي چې دا زما کلمه ویل هم زما په نصیب نسي او داسې نسي چې زه د ذکر څخه غافله سمه. او بیا دی وفک ریحانی واجعلنی فی الندی الاعلی، یعنی که چیرې دغه نن شپه زما د ژوند اخري شپه یي، نو چې زه مړ سم ما په نیکو یعنی ما په اعلی خلکو کې شامل کې. او که تاسې ژوندي پاتې سئ، یعنی دا سیسته ژوند دا بل نوې ورځ چې راځي، نو د داس چې دا دعا د شپې وغواړئ، نو په داس سهار کې بس تاسې یعنی دا ستاسې ناسته ولاړه به د ښو خلکو سره وسي چې هغه د سنت په طریقه خبرې او د سنت په طریقه باندې رواني. نو دا ستاسې ناسته ولاړه به د ښو خلکو سره وسي، یعنی وای د ښو خلکو سره اوسه چې ښه انسان در څخه جوړ سي، یعنی ښه کار وکړي. نو بیا داسې یعنی بیا تاسې د ښو خلکو سره ستاسې ناسته ولاړه اوسي، ستاسې مجلس به اوسي، یعنی په داسې مجلس کې چې په هغه کې همیشه د الله تعالی یاد وي. او لکه څنګه چې استاذا د خپل شاګردانو ته مثال ورکړی وو چې دا تاسې هر ورځ راځي، یعنی چې ماښام سي بیا سهار تاسې کلاس ته راځي، یعنی په کلاس کې تاسې په ښه لار روان یاست، تاسې دلته ښې خبرې اورئ، یعنی په داسې ځایو کې بیا ستاسې څخه یعنی غلط کار نه کیږي. نه انسان په داسې ځای کې د غلط فکر هم نسی کولای، یعنی غلط فکر او خیال هم انسان ته نسی راتللی. یعنی په داسې ځای کې یعنی انسان بیا دروغ لا نسی ویلی، هغه دا کوشش هم نه کوي چې هغه دروغ ووایي. یعنی په داسې ځایو کې بیا د انسان ایمان چې دی هغه مضبوطه سي، هغه قوي سي. نو په دې دعا کې اصلي خبره چې ده، یعنی دا مین خبره چې ده هغه دا ده چې یا الله ما وبخښه، یعنی دغه شیطان دی چې دی په ما باندې غلط کارونه کوي او دی ما د ګناه طرف ته بیایي. نو یا الله ته دغه شیطان زما څخه لري کې، ما ته د شیطان څخه حفاظت راکې. او د دې دعا سره سره تاسې آیات الکرسی هم ضرور وایاست. نو محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسې د خوب د پاره خپل بسترې ته ځئ، نو تاسې آیات الکرسی ووایاست. شیطان و ابو هریره رضی الله عنه ته ویلي و چې تر سهار پورې به د الله تعالی د طرفه څخه یو نگهبانه فرشته په تاسې باندې مقرر یي، په تا باندې مقرر یي، او تر سهار پورې به شیطان ته خپل نزدیک ونه ویني، یعنی شیطان به ستا طرف ته نسی راتللی. نو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایله، یعنی که څه هم دی درواغجن دی لیکن د رښتیا وویل چې دا شیطان و، یعنی شیطان درواغجن دی لیکن دا خبره شیطان رښتیا وکړل، د حقیقت خبره وکړه. نو اوس به موږ ان شاء الله د دې دعا لفظي ترجمه وکړو. اللهم اغفر لی، ای الله وبخښه زما د پاره ذنبی زما ګناهونه، واخسأ الشیطانی او ذلیل کې لری کې زما شیطان، وفک ریحانی او خلاص کړي آزاد کړي زما قید، وجعلنی او ما جوړ کې یعنی ما هم نشینه کې ما شامل کې فی ندی الاعلی په اعلی مجلس کې، یعنی د اعلی خلکو سره ما شامل کې. نو دا به موږ ان شاء الله خپل د شپې په اذکارو کې شاملو، یعنی دا د شپې اذکار دي، دا د شپې ذکر دی، یعنی د شپې د خوب څخه مخکې دا چې موږ وایو، یعنی دا موږ خپل ایمان طاقتور کوو، موږ خپل د ایمان مضبوطه کېدل غواړو. نو دا و زموږ د نن ورځې استغفار. نو موږ به کوشش کوو چې موږ دغه دعا خپل د شپې په اذکارو کې شامل کو، هم به دا دعا کوو او هم به آیات الکرسی وایو. الله تعالی دې موږ ته توان او توفیق راکړي چې موږ همیشه دا وایو. ډېر کوشش وکړو چې دا د شپې د خوب څخه تر مخه دا ضرور وایو. نو دا دعا د شیطان څخه د نجات ذریعہ ده. دا دعا یعنی موږ د شیطان څخه شیطان لري کوو. موږ ټول دغه کوشش دی، موږ ټول دغه غواړو چې زموږ څخه شیطان لري سي. نو موږ به دا دعا ضرور وایو ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.